د زکام او د نزلې لپاره یو وظیفه چونکې دغه د زکام او د نزلې موسم دی هر کس په دې بیماري کې مبتلا دی نو غواړم چې ستاسو لپاره د قرآن مجید یو داسې آیت مبارک چې کله یو انسان ته زکام او نزله راسي یا ګسره دایمي نزله وي دایمي زکام وي همیشه د زکام او نزله وي نو د قرآن کریم دا یو آیات مبارک په داسې طریقه او په داسې ترتیب باندې تاسې دا وظیفه وکړئ الله رب العزت به د دې په برکت سره دغه زکام نزله ده به ټوله ختم کړي ګوره دا د ځانه نه وایم ما ته مخامخ کتاب پروت دی د کتاب څخه تاسو ته درته وایم نو دا ویډیو د ثواب په خاطر باندې مخ ته ضرور د سره شیر کړئ ځکه چې نور مسلمانانو ته هم د دې فایده ورورسیږي او اکاونټ سره فالو کړئ د قرآن کریم یو آیات دی چې هغه په سورة الکهف کې راغلی دی سورة الکهف هغه په 15مه سپاره کې دی زه به تاسو ته په سکرین باندې هم ولیکم هغه آیات داسې دی الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وس دا آیات یولس واري یولس ځله دا آیات تلاوت کا او پر یو خوږ شي باندې چوکه او دغه بعد بیا وخوره که چیرې یو ماشوم ته زکام نزله وي نو هغه ته بیا د آیات مبارک یولس واري ووایه د ماشوم پر یو شي باندې پر اوبو باندې پر یو خوږ شي باندې ورچوکه هغه ماشوم ته د دې شي ورکه د دې په برکت سره به الله رب العزت دغه نزله او زکام بالکل